السلام علیکم، جوړ په خیر ښه راغلاست. سراج مومن در سره مخاطب یم. ملګرو، تاسو کتلی شئ ما تر څو پرون تاسو سره سټوري هم شیر کړې وه چې زه ټرانسپلانټ کوم، هیر ټرانسپلانټ کوم، او دا زما د ټرانسپلانټ نن اوله ورځ ده. تاسو کتلی شئ ریزلټ. مهمه خبره دا ده ملګرو چې تاسو که ټرانسپلانټ کول غواړئ نو اول تاسو چیک اپ وکړئ که ستاسو ډونر ایریا صحیح وي، د دې کیپیبل وي چې مطلب تاسو ته فرنٹ سپورټ درکولی شي، نو بیا تاسو بالکل هم هیر ټرانسپلانټ کولی شئ. لکه اوس مطلب زما الحمدلله ډونر ایریا چې کومه وه ډېره مضبوطه وه الحمدلله، او ډاکټر وویل ستا 3 ځلې هم ټرانسپلانټ کېږي، ستا دومره ډونر ایریا ده. نو او زه اوس بیا هم فسټ اولنی وینځل راته کوي د ویښتو، نو هلته زه ځم، بیا به زه ډاکټر صاحب سره ستاسو په باره کې هم که تاسو څوک شوقین یې کوئ ټرانسپلانټ نو سپیشل تخفیف خبره ورسره کوم، خاص کر ستاسو دپاره که څوک هم کول غواړئ نو د هغې په باره کې به هم تاسو سره موږ ویډیو حتما شریکه کړو. خو ټرانسپلانټ نن اوله ورځ ده. دې کې مهمه خبره دا ده چې اول 10 نه تر 12 ورځو پورې باید چې ته داسې پوزیشن کې سملې چې دا ویښته دا چې کوم دي دا انجکټ شوي دي، نو دا داسې وي چې دا کله خپل زخم چې کوم دی هیل شوی نه وي یا جوړ شوی نه وي پورې به ته په دې ویښتو باندې ډېر پام کوې. دې ټیم کې دا 12-14 ورځې چې کومې دې ټیم کې دا زخم ټیکېږي، چې هغې پورې ټیک شوی نه وي باید دې باندې به تاسو ډېر پام کوئ. نو زما نن اوله ورځ ده او الحمدلله ډېر ښه فیل کوم. خو زه نن ځم اولنی واش دی، اولنی ویښته راته اول ځل وینځي، نو زه به ډاکټر صاحب سره ستاسو باره کې هم خبرې وکړم، د هغې ویډیو به تاسو سره بیا زه شریکه کړم. که تاسو هم ټرانسپلانټ کول غواړئ همدې ډاکټر صاحب سره زه به د وټساپ شمیره ورڅه در سره شریک کړم، خپل انځورونه ورته په وټساپ راولېږئ، بیا به در سره ډاکټر صاحب هماغې مطابق مشوره وکړي چې تاسو ته ټرانسپلانټ څنګه کولی شئ نه شئ کولی، هماغې مطابق به در سره هغو خپله مشوره شیر کړي، او زه به دا کوشش کوم چې ستاسو دپاره سپیشل تخفیف ترې راواخلم. نو موږ سره پاتې شئ انشاءالله، معلوماتي ویډیوګانې به در سره د ټرانسپلانټ په باره کې شریکوو. والسلام.